السلام علیکم. درنو لیدونکو د شپږو کلمو څخه څلورمه کلمه توحید زده کوو. څلورمه کلمه توحید. توحید معنا یووالی. بسم الله الرحمن الرحیم. لا اله الا الله لا اله الا الله وحده لا شريك له لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت أبدا ذو الجلال والإكرام بيده الخير وهو على كل شيء قدير. اوس د دې کلمې الفاظ او مطلب زده کوو چې د دې کلمې الفاظ او مطلب څه دي. لا اله الا الله نسته لایق د عبادت ما سوا د الله جل جلاله څخه وحده لا شريك له. الله جل جلاله یو دی، شریک نه لري. له الملک دلر باچاهي ده، وله الحمد او دلر ثنا ده. يحيي ويميت ژوند او مرګ ورکوي. وهو حي لا يموت ابدا او الله جل جلاله ژوندی دی، نه مړ کیږي، همیشه د پاره ژوندی دی. ذو الجلال والإکرام د لوی او د عزت خاوند دی. بيده الخير او د په واک کې خیر دی. وهو على كل شيء قدير او الله جل جلاله پر هر څه باندې قادر دی. مننه. teachteam.online ستاسو د خوښې زده کړې ستاسو په خپل کور کې.